سلامونه او نیکې هیلې او په همدې هیله چې تاسې ټول به راته روغ جوړ او د عافیت جامې به مو په تن اوسي. یوه ګیله مې راوړې ده د کوزې پښتونخوا د هغې خلکو ته چې هغوی مخور هم دي او یو نیم پکې عالمان هم دي. کله چې هغوی دا خبره کوي چې افغانان زمونږ ورونه دي او په دوی پام وکړئ، او پنجاب خلک زمونږ د ملک خلک دي او دوی هم زمونږ ورونه دي ځکه چې زمونږ وطنوال دي. مقصد دې خبرو کې دا نوه رنګ لیدل کېږي د هغې علماء کرامو چې پښتانه هم دي چې دا زمونږ د وطن خلک دي او مسلمانان هم دي که سره دي پنجابیان هم دي. دا زمونږ د وطن خلک دي او مقصد د دې خبرو کې دا دغه داسې را څرګندېږي چې یعنې دا خو زمونږ د ملک خلک هم دي، مسلمانان هم دي او زمونږ سره ډېر نږدې یو، او افغانان خو زمونږ ورونه دي. ورسېدې د دې خبرو دغه رقم یا هغه بوی چې ترېنه راځي هغه دا دی چې یعنې مقصد دو سره زمونږ مسلماني رشته ده، او پنجابیان چې دي مسلمانان هم دي، زمونږ د ملک هم دي. دا هغه خبرې دي چې زما پوره ګیله پر راغلې ده او زه پوره ګیله کوم د دې عالمانو او هغې خلکو نه چې دا خبره تکراروي او هغوی نه په کلکه باندې ګیله لرم او ډېر زیات خفه شوی یم چې تاسې بې حده لوی ظلم کړی دی او تاسې باید خپلو خبرو ته متوجه شئ. من د پنجابیانو نه ډېر سکه یو، من لکه د ورور او خور مثال لرو، من د مذهب له لحاظه، د ژبې د لحاظه، د کلتور د لحاظه، د جغرافیا د لحاظه یو خلک یو. تاسو دلته لویه تېروتنه کړې ده او همدغه حساب دی چې زما دا ګیله را پیدا شوې ده او غواړم چې تاسې دې ټکي ته متوجه کړم چې مونږ باندې ډیورن لاین تیر شوی دی، اخوا او دیخوا سوچه پښتانه یو، افغانان یو، او د ژبې د نګاه نه او د کلتور او د هر څه نه یو. دا چې زه د کوزې پښتونخوا خواخوږی یم په دې خاطر یم چې دا زما ژبه، اسلام، هر څه یو دي او موږ ته هر چا نه تاسې سکاستی، تاسې هم ځورېدلی ستی او موږ هم ځورېدلي او دغو داسې حق جوړېږي، د ستاسې داسې حق جوړېږي په موږ باندې او زموږ داسې حق په تاسې جوړېږي لکه څنګه چې زکات حکم دی. زکات اول اقرباو ته ورکول کېږي، داسې نه کېږي چې د امریکا کې مسلمانان هغو ته دې ورکول شي، نه، یا د برما مسلمانان دې هغو ته دې ورکول شي، نه، اول حق د نږدې جوړېږي او په دغه حساب کې سره ما ورته نږدې یو د هرې نګاه نه. نو فلحاظه د ستا زه سکه ورور یم، ته ما ته سکه یې، زه تا ته سکه یم او دا کمپرستي نه ده. ما او تا دواړه بدبخته یو، په ضلالت کې ژوند تېروو او د دغې د بدبختیو نه راوتلو دپاره باید لاسنیوي ته ضرورت دی او لاسنیوی وکړو. دا چې ما او تا د کمپرست په نوم یادی، دا ډېر ظالمان دي، دا نه غواړي چې ما او تا را جوړ شو. زه د پنجابي سره هم ورور یم چې د نړۍ په کونج کې هر یو مسلمان اوسي زما دیني ورور دی، اما ته زما نږدې ورور یې. اول فرموله دا ده چې زما سکه ورور یې، زما بچې، زما اولاد یې، هغه اول حق په ما لري، بیا به د وراره حق پالمه او بیا به د همداسې ورتېرېږه. نو دا هغه خبرې وې چې تاسې مونږه افغانان ورونه مه ګڼئ او پنجابی زما څخه مه سکه کوه.
تاسې د هر چا سره مینه وکئ، خو دا یو ظلم دی. ورور حق لري، خور حق لري. موږ ډېر نږدې یو او باید دغه رقم ذهن سازي د افغانانو او پښتنو ونه کوي. موږ د هرې نګاه نه سکه یو، نږدې یو. باید موږ یو تر بل خپل حق وپالو او بیا د بل لاسنیوی وکړو. او دا ته چې څوک د قوم پرستۍ نوم ورکوي، هغه ظالمان، جاهلان او د اسلام کلک دښمنان دي. نور مو وخت نه نیسم، په رب وسپارم. ښاد او آباد اوسئ او په همدې هیله چې زما ګیله واورېدل شي.